شیونه چې چاله الله رب العزت ورکړي نو پنځه نور یې ورته ریډي کړي ځکه ولې د دې پنځو توفیق ورکوي چې د دې نه بعد پنځه شیونه نور ورکړي هغه دا دی لا یعطیه الشکر الا وقد اعد له زیاده چاله چې الله پاک د شکر توفیق ورکړي نو دله د نعمتونو د زیاتوالی نعمتونه ورته رډي ایخي تیار زیادت ولا يعطيه الدعاء الا وقد اعد له الاستجابه چاله چې د دعا توفیق ملاو شه دته د قبولیت دروازه کلاو څوک چې دعا غواړي نو دا قبليږي ولا يعطيه الاستغفار که چاته د استغفار توفیق ملاو شه الا وقد اعد له الغفران نو الله ولا بخنه تیار ساتلی د نو ځکه د استغفار توفیق ورکوي ولا يعطيه التوبه الا وقد اعد له القبول که چاته د توبې توفیق ملاو شو نو الله د ګناه د معاف کېدلو د توبې د قبلېدلو اراده کړې ده ځکه د توبه خلیل رااله ولا يعطيه الصدقه الا وقد اعد له التقبل او چې چاته د صدقې توفیق ملاو شو نو الله رب العزت د لپاره قبولیت اراده کړې ده دا صدقه قبلې ده د طرف